بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل پاڼه شینواری سپیکس لایو افیشل پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه او یو بله پاڼه زما پخوانۍ شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. دا دواړه ما سره دي. باقي چې دی نو هغې سره به بیا وروسته ګورو. اول دې نه مخکې چې په کرکټ خبرې وکړو، په افغانستان کې او په پښتونخوا کې سیلابونه راغلي دي او مختلف خلکو ته تاوانونه رسولي دي. الله پاک دې خپل کرم وکړي. شبه دا وای چې موږ د مینې محبت خلک وای او دا نفرتونه او ظلمونه او ناجیز هم نه کولی، د غریب مال مو نه خوړلی، دویم دریم نمبر دوایانې او دا شینه نه دغه کولی. خو افسوس چې زموږ جومات کې موږ سولر او شینه داسې په دغه کې جنګلو کې بند کړي چې هلته نه هم خلک غلا کوي. نو حالات خراب دي. خو زموږ د وسه دعا کېږي مالک پروردګار دې خپل کرم وکړي او الله پاک تیار څه آسان کی. اوس راځو کرکټ ته. ایشیا کپ سباله د خیره افغانستان او سریلانکا را میدان ته کیږي. سره لومړی لوبه به د دې دوانو ترمنځ T20 لوبه ده. هغه په دوبۍ کې دوبۍ پیچ چې دی هغه اکثره سپینرانو ته فیور کوي. اکثره لو سکورینګ میچ په دې باندې شوی. ما چې څونه کتلي ډېر کم دغه کې چې دی 150 یا دینه پورته سکور کیږي. دې ځلته که چېرته پیچ باندې فرش وي څه کار کړی هغه بېله خبره کې جنرالي دا پیچ د سپین بالینګ دپاره ښه بهترینه ویکټه ده. نو راځم اول در سره د دواړو ټیمونو موازنه کوم. سریلانکا سره چې دی اوپننګ ته ایکسپیرینس کسې راوستی دنوشکا ګناتیلیکه. دا داسې لوبه کوي لیفټ آرم بیټسمین دی لکه څه ورته زموږ سره به داسې به درته واچوم زموږ سره کمپیریزن کې دی به د حضرت الله زازي سره کمپیریزن کې، مګر اصلي د حضرت الله زازي کمپیریزن هغه دغه دی بنوکا راجا پاکسا. دا چې دی دا اصلي دا لیفټ هینډر دا ډېر هغه کینګز 11 پنجاب سره مو ډېر خطرناک هیټر و. دغه کس چې دی د حضرت الله زازي سره کمپیریزن کې دی. هیټ اینډ مس پلیران هم داسې نو. خو ګناتیلیکه موست لایکلی داسې پلیر دی لکه موږ به دغه سره واچو زموږ اوپننګ کې رامان الله ګربز سره یا دې سره به کمپیریزن وکړو. یو پلیر بیا ون ډاون موږ سره ابراهیم زادران دی. هغوی سره شاید خوشحال مینډس راشي یا ورسره دغه نیسانکا راشي. نو دا سره برابري خوري. نمبر 4 موږ سره معلومات نشته څوک وي. نو که زموږ دغه راشي مثلا زما په نظر باندې د سمی شینواری، ځکه چې تا سمی شینواری راوستی دی ایکسپیرینس پلیر دی، ډېر وخت راسي لوبه کړې ده. دته باید دا وویل شي چې ګوره د خپل سپاټ دپاره لوبه مه کوه، لکه خپل پوزیشن دپاره چې مطلب زه دې نه وروسته نړیوال جام ته هم باید ځان سلیکټ کړم. نو په کلار سکورو کې اوس لکه هغه عثمان غني صاحب چې په 40 بالونو 40 رنزې کړي وي هغې کې هم 100 په یو اوور کې وکړي. داسې لوبه نه ده پکار. ښه دغه اګریسیو لوبه پکار ده. سم پښتنو افغانانو سره چې ښایي که نه دغسې لکه زړه د خلاصه دغسې لوبه موږ سمی شینواري نه هیله ده چې نمبر 4 راشي وکړه. لکه دغه مه کوه ریکلس شاټونه مو ایکسپیرینس پلیر چې شاټ بالي شاټ واچي بل غلط رننګ به نه کوي، ځکه دا همیشه یا خپل رن آوټ کېږي یا بل رن آوټ کېږي. دا خبره زما یاد ساتئ. ګوره ښه میچ کې به بیا ګورئ. نو هیله ده چې دی د دې نه زده کړه وکړي. د دوی په نسبت دغه سره چې دی سریلانکا سره چریت اسلانکا، یاره دا اسلانکا ګوره دا ډېر ټاپ کوالټي پلیر دی. ښه دا خبره یاد ساتئ. دا د هر چا خلاف سکور کوي. نو که سریلانکا دپاره چې دی یو څو کسان ډېر مهم دي، یو اسلانکا، یو بنوکا راجا پاکسا چې څنګه دغه هیټ ورته کوي، او بیا ډاون د دوی کیپټن دنوشکا شنکا دغه. نو زموږ سره بیا نمبر 5 کې نجیب الله زادران راځي. هغوی سره به شاید دغه راشي دننجیا ډي سیلوا یا چندیمال دا د هغوی دغه دی. نمبر 6 کې موږ سره محمد نابي راځي. هغوی سره به دنوشکا دغه دسون شنکا راشي. نمبر 7 زما په نظر باندې ګورئ داسې دی ښه چې پیچ او کنډیشن ته به ګورئ. که ته چېرته فضل حق فاروقي او نوین الحق دواړه لوبی بیا عظمت الله عمرزی چې دی زما په نظر عمرزی ښه دی چې ولوبی.
نو هغه دوانو کې بیا یو کس لوبه ځکه عمرزی صاحب چې دا تا اٹیک بالینګ هم درکې او داسې سپین وکټ دي 2-3 اوره چې درته وېست څلور وکړه که 2 وکړه که 3 وکړه پروا نه کوي خو هغه اٹیک بالینګ ته دام کولای شي مجیب الرحمن درته کولای شي بل چې ته د دې په ځای 2 فاست بالران لوبه فضل حق فاروقي او نوین الحق نو هغه په ځای یو لوبه او یو نور احمد لکنوالو لوبه لیفت ارم چینمر سپینر بر سر راشي ستا بالینګ کې به ورایټي زیات شي او دا سپین وکټ دي یو نیور نو کله به نور احمد رازي 2-3 وکټي والی کله به راشد خان 2-3 وکټي اخلي کله به مجیب صاحب علي کله به محمد نبی اخلي دغه 4 مین آرمي چې مستر د سپینی دا به زموږ د پاره زما په نظر باندې لوبې ګټي دینه بغیر باقی چې دی په فاز بازارانو به ډېر مشکل هلته څوک دغه وګټي لوبې زما په نظر باندې ډیپند اون پیچ نو بیا دغه ورندو حسرنګا مستر راشد خان ګور حسرنګا رویل چیلنجر بنگلور سره ډېر ټاپ کوالټي بالر دی ډېر ښایسته لیګ سپین هم کوي او لو ډاون د اورډر هیټینګ هم کولی شي مګر بالینګ یې چې دی خطرناک دی هم ښه لیګ سپین کوي او هم ورسره ګوګلي نو مهمه دا ده زما په نظر باندې دا د دوبۍ وکټې چې دي که نه دا د بیټسمینانو ټیسټ دی ټیسټ یې داسې دی چې د سپین بالینګ خلاف ته څنګه لوبه کوي که چېرته تا سپین سی ولوباو وکټ نه بار پسې راووتې مخکې وروسته مثلا کټ شاټ وهې سنګل ډبل پې اخلې دغسې که تا لوبه وکړه په طریقې باندې لاړې لکه سټارټ 6 اوره چې دي نوي بال باندې باید سړی مکمل اټیک وکړي زما په نظر خیر دی که ستا 2 وکټې ختم شي مګر سم اټیک وکړه سکور وکړه که تا په اول 6 اوور کې 50-50 رنزې وکړې نو په نیکسټ 8 اورو کې چې 48 بالونه دي که بیا تا 15 رنزې وکړې چې په 48 بالو بیخي کېږي نو دا ستا سکور شو 110 یا 110 بیا اخیري 6 اوره 30 بالونو باندې نه در 50-60 چې دی په دوبۍ په ابو دبی یا په شارجه او خیر بیله وکټه شورټ باونډریز دي مګر دا داسې سکور دی چې دا میچ وینینګ سکور دی دا تا ته لوبه ګټلی شي نو زما په نظر باندې یو پلانینګ سره باید لاړ شي خو پلانینګ دپاره باید تا سره ښه کوچ د افغانستان ټیم سره چې دی هغه یو کوچ ګریم تورپ راوستی او هغه اسپتال ته ورسېده دویم دوی جانتن ټراټ راوستی او جانتن ټراټ سره خو آیرلینډ خوا کې و داسې لکه ګوره ډېره افغانان چې کاغذونه هم نه لرو خو په کشتیګانو کې ور واوړېده ځان یې ورساو نو جانتن ټراټ صاحب ته زه په دې حیران یم چې دا څنګه آیرلینډ ته لاړ دا خو زموږ کوچ دی او بیا دلته هم رانغی او رئیس احمدزی صاحب چې دی هغه انډر 19 او دغه دپاره ښه دی مګر نیشنل ټیم چې دی دا ډفرنټ لیول دی او دې لیول ته رسېدو دپاره چې دی لکه زما په نظر باندې بارملکی کوچ زموږ دپاره سپیشلي هغه کوچ ښه دی چې هغه سکور زیات کړي نور ټیمونو دپاره پروا نه کوي خو زموږ ټیم دپاره هغه باید د دنیا ټاپ کوالټي پلیر تیر شوی ځکه زموږ پلیران چې دي ګوره د افغانانو زموږ خاصیت دا دی چې هغه کس دغه کوچ هغه مونږ ته معلومات چې ولاده چې توره کړې ده چې توره یې نه کړې 400 نه پوهېږي زوره کې که داسې لګیا دی نو دغسې حساب دی نو ځکه ما وی یونس خان ما یو چا سره خبره هم کوله یو ډېر مشهور خبریالو او هغه ولا یونس خان صاحب سره خبره جوړه نه شوه نو مایل خبره ولې جوړه نه شوه موږ همیشه خپل افغان ته چې دی بارملکي ته اوس جانتن ټراټ ته $15,000 آفر شوي $14,000 آفر شوي د میاشتې او یونس خان ته والله عالم که کرکټ بورډ یوري خپل ایکسپلینیشن دی ورکړي شاید $4-5,000 د میاشتې آفر کړي نو خبره دی نه ته چې بل چاته څومره آفر کوي یونس خان ته به هم هغه آفر کوي نو شاید یونس خان په $12,000 هم کار کړی او ځکه د افغانستان ټیم سره زیات کار هم هغه کولی شو مګر چې دوی ونه که بل کوچ یې پیدا نه که ایشیا کپ نړیوال جام را روان دی نو زما په نظر باندې چې دی دا کوچینګ سپورټ سټاف چې دا ډېر مهم دی بل د افغانستان میډیا څنګه چې دا هغه یو کس دی عبدالله پکتیانی منافق په نوم باندې هغه پوه شو یو ډېر غټ منافق انسان دی زه چې چا ته وایم نو زه ښه پوره په ثبوت سره ورته یم هغه همیشه خپل خپلوان او دغې خلکو ته موقع ورکوي په دې خپل ځای کې د میډیا څانګه کې بل د میډیا څانګه کلونو راسې نیولې ده په کرکټ نه پوهېږي دا کرکټ او دې شیانو سره اشنا نه دی کرکټ یې نه دی کړی دا دغه نه لري مګر مختلف وختونو راسېدی په بورډ کې ناست دی دا کس چې دی کوشش به یې کړی چې آیرلینډ ته لاړ شي آیرلینډ والا ویزه نه ده ورکړې ځکه هغې ځای ته خو ځان رسوي چې بیا پټ شي
دوبۍ د پاره د خلکو چې د افغانستان کرکټ بورډ دا لاس منټ والا خلک دي اخیری وخت کې هغه اخیری وخت کې هر څه ته اپلای کوي نو کته ایشین کرکټ کونسل ته ویلیو میاش مخکې یو نیمه میاش مخکې تا ته ویزا اخیستل د دوبۍ دغه سي ده هیڅ مشکل نه اوس دنیا راځي ګوره دا صرف د سنې چې ایشیا کپ اوس افغانستان دوه لوبې دي خدای مکه سریلانکا بنگلاديش نه وبېلې لاړ شي اوټ شي 3 ورځو کې دنه دا اوټ کیږي ها مګر د ایشیا کپ نوم میاش راسي روانو پلیران ورغلي 15 شپږ ورځې مخکې دلته خو هغه میډیا څنګه کس پکار وستا کرکټ بورډ په پیج کې 2.5 میلیونه خلک دي د الله ولیانو که نوري څوک نه پیژنې تاسو ته ویزه نه درکړي هغه یو کس ته نوم یې رانهیر شو په ایرلند کې وو دغه دی لندن نه راځي یاره الله پاک دی خو یو مخکې آر ټي ای سره هم یو کس دا اوس هم لږې کمنټري هم کوله دغه کې په دغه کې شته دی په فیسبوک کې ما سره شته دی خو نوم یې راته اوس ذهن ته راغلی دغسې نور کسان شته دغسې نور افغانان شته او دا په دوبۍ کې خلک شته دی چې هغه افغانان تاسې دغه کړي وای چې خپل ریپرزنټیشن دپاره چې ګراونډ کې ښایسته ښایسته عکسونه د پلیرانو د منګلینګ واخلي دا ټول دا خو کرکټ خو نن سبا دا شی دی مګر افسوس چې افغانستان کرکټ بورډ دغسې کسان ډیر ساتلي صرف د عبدالله پکتیانی چې دی دا خو یو مثال مې درکوي د دغه غوندې نور دلته خاماران ناست دي چې د استعداد او د دې خلکو خلاف دي اوس یو کس بل و هغه افغانستان کې عبدالله ساحق په نوم باندې کرکټ بورډ کې کار کاو مګر غریب چا ویست د کرکټ بورډ نه هغه لاندې کسان وباسي دا غټ خاماران ټول ناست دي ښه همداسې نور د کامنټري څنګه کې یو خلک وو چې د پښتو دغه کې خو مطلب دا ټول د انډرلاین راځي او دا ظلم کوي ظالم دی مګر ظالم ان شاء الله الله پاک اخره کې شرمای نو خبره دا د کرکټ پورې ده کرکټ صرف دا نه چې تا ګراوند کې دا کرکټ دا او چې دا پریکټیس سیشن دا ټول اکسونه ویډیوګانې دا د ټیم هغه دغه چې مینوال هغه سره رايوځي کوي او جوش دغه زیاتې کنه اوس موږ د ویرات کوهلی د بابر اعظم سره اکسونه وکړه محمد یوسف سره ما په ویډیو کې ډېر خوند وکم د افغانستان راشد خان او محمد نبی چې اوس به تاسو ورته ګل خان یوي خو ورته ویلی نه شي ځکه چې راشد خان صاحب ډېر ښایسته غېږه دغه ته ورکړه حارث رؤف ته ورکړه فخر زمان محمد نبی ته ورکړه همدغسې رضوان ورسره لګیاو نو تاسو اوس راشد خان ته ګل خان ویلی شي محمد نبی ته ګل خان ویلی شي نه شي ویلی هېرېږئ ځکه چې تاسو ورته اتلان یوئ نو ستا اتل چې اوس ګل خان شو اوس ته بیا تیشی شوي نو دا شي نه ذهن نه وباسه پښتونخوا خلک چې دا زموږ ورونه دي دا زموږ یو خلک دی دا زموږ وینه ده دا به نفرت پاله راځي شیطانان به زموږ مچ کې راځي شیطاني به کوي مګر خدای به یې شرموي مونږ څوک نشي بیلولی نه مونږ دا اغزن تارونه بیلولی شي انشاءالله وخت به راځي بیا به تاسې ټول نفرت پاله شرمېږئ بیا به راځئ چې ولا لکه اوس چې خبرې کوئ چې پلانکی یم زما رور دی ډینګری یم سیاسي دغه ته به نظم نو بیا به وروسته د دې په ځای چې خپېمانه یاستئ اوس نه توبه وباسئ د نفرت نه او مینه محبت خپور کوئ لکه راشد خان چې شاهین افریدي ته ورکوي شاهین افریدي راشد خان ته ورکوي محبت همداسې محمد نبی فخر زمان سره مینه محبت ایشي همداسې رضوانې نور خپلو کې سره دغه مینه محبت ایشي نو تاسو څه بلا والی یاستئ چې ځان ته کرکټ مینهوال یوئ تاسو ولا زیاتره کرکټ نفرت پال یاستئ تاسو مینهوال نه یاستئ زه خو په دې بلاک کولو ستړی شوم خو دا ډېر ښه خلک دي هغوی د خاطره لایو هم راشم خبرې مو اوږدې کومه چې هغه ما ته په میسنجر کې دونه میسیجونه راځي زه کوشش کوم چې یو ځواب کوم انشاءالله نو هغوی د خاطره کې تاسو خو نفرت وایو په باندې خلک کوه شاهین افریدي باندې محمد رضوان باندې مکوه په فخر زمان باندې مکوه په عباس باندې مکوه صرف زما په دغه باندې کوه کرکټ باندې په ټول کرکټونه شته نه کا کرکټ چې چاوسیان کوي پر اکثر یو زنده آباد عزیز الله فضل زنده‌باد اوس دغه میر اشرف زنده‌باد زادران زنده‌باد چې په ټکی نه پوهېږي بس خالي خامار غوندې نه سکاني په سی او باندې کېنوله چې شرمېږي شرم او حیا درکړي اسلامي نظام کې کار اهل کار ته سپارل کېږي خدای دې غرق نه کا سبا له به قیامت په ورځ د نه پوښتنه کېږي ټول استعدادونو سره ظلم کوي کوشه دې چوکۍ نه چېرته سی کس هماغې افغانستان نه یې راولی مونږ او دا خلک نه درځو اوس فلحال وخت سره به درځو همداسې د نر غوندې به د احمدشاه ابدالي غوندې درځو پوه شوې
کرکټ بورډ باندې اسه الله ځکه چې استعداد دی الحمدلله زده کړه مکه پوهیږو تاسو سره په مقابله در سره دا غزو دا میدان په کرکټي په انګلیسي په د کرکټ تاریخچې ارڅ در سره میدان کې امتحان ورکوم تکړه شي نو هغه بیا روسته ګورو خو وس فعال چې دغه خلک لري کول پکار دي د په ځای چې تاسو کسرا ولې چې زموږ اړیکی خشي زمون کرکټ ته آی سی سی هغه پیسې نه ورکړي زه دومره خبر شوم چې نږدې میاشتو کې ورته پیسې نه دي ورکړي غریبانان خیر ته کینولې دي ځکه چې هغه کومې پیسې چې ورکول هغه د پاره د دروغ بیلونه جوړول غپلې ورته خو دی آی سی سی خو پويږي نو دې شي نه چې د هیله به صرف نظر وکړي باقي د افغانستان د کرکټ لوبه چې دا به زما په نظر باندې چې زور باندې دغه نشه د افغانستان خلاف خو زم نه ځکه زما خپل ټیم دی زما پېښوي سره دی چې نفرت پال یو طرف ته دی هغه خپل کار کوي پېښوي مګر دا زموږ ټیم دی او مونږ غواړو چې وای ګټي مګر دا ټیم داسې دی چې د ګټلو قابل دی سریلانکا به ماته کی دا به یو پورا دغه غواړي پورا خواري غواړي مطلب ته باید د دومره ډیره خواري وکړي چې زما په نظر باندې بیټسمنان باید سمارټ بیټینګ وکړي یو څه سټریټجی ورته کوچ صاحب ورکی رئیس احمد ځای صاحب چې رورا یو څه بیټسمنان وټاکي او دوه درې چې مثلا حضرت الله زازای ورته وایي چې لو خپل لوبه دی کوه چې څنګه ستا خوخي یو څو بالونه وه ګوره د کرکټ دا زما ټول ځوانانو د پاره دې ته غوښ شي خموج د آی سی سی لیول 2 کوچینګ کړی دی تاسو ته ګيري کرسټن اکیډمي نه هغه دنیا ټاپ اکیډمي ده نو زه به تاسو سره یو نظر شریک کوم چې همیشه اولنی 15 بالونه چې دي دا په کلار وا سټاپ کوا سنگل دی اخیستا دینه 15 نه والے تر په ټي 20 کې لس بالونو پورې چې بیا کوشش کوي چې باونډري پکې راشي سیده کینه اصل کې اصلي لوبه د لس بالونه روسته کوا ځکه اول 15 بالونو کې تا بال د ښکاری لکه گالف بال وړوکای 15 لسو پورې ارته اله ریګولر کرکټ بال ښکار شي لس بالونه روسته چې دی چې تعلق یو څلوریزم پکې والی سنگل ډبل دی مخېستی تا ته بال فوټبال ښکاری بیا سم لوبه کولای شي نو هیله دا چې رئیس احمد ځای صاحب چې دی مثلا رحمان الله ګوربز او دا بل حضرت الله زازای دوی دغه سټریټجی سره لاړ شي دا باقی پلیران چې دي یو دوه درې پلیران داسې وټاکي مثلا شینواری سمیلا شینوار او دغه ابراهیم زادران چې د دوه کې خامخا باید یو کس انینګ کیری کی بل طرف نو ورسره نجیب الله زادران رواچي دوانه باید یو دغه کې نه یو طرف ته په یو اند کې باید دغه چې هټ کوي اګریسیو لوبه کوي بل طرف نه باید چا وکټ نیولي ځکه دوبۍ په وکټ باندې چې تا وکټ ایثار کړی یو اند بل ته خامخا 150 ته 140 ته سکور رسای پلس چې دا دی ورساو دا په دې وکټ باندې وینینګ ټوټل دی مګر دا هغه وخت رسیږي چې یو اند چاني ولې او بل اند نه سکور رواني کچرته دوه اند نه سکور کولو کوشش وشو نو په نوي سل رنزو کې به ټیم راغون شي هیله د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریا په هیله ان شاء الله ګورو به چې سبا څه چل کیږي ما خو ته چې مزلخو افغانستان سره زی او دماغ چې دی all depends چې اسلانکا څنګه لوبه کوي بنوکا راجاپاکسا او شناکا دغه درې کسان چې خطرناک دي سپینران غوي سره هم خسپینران تکشانا ور سره بل خسپینر دی یو بل کسي وندر سي سلیکټ کړی دی چې ټیسټ کې لوبه کوي په ټي 20 تم سلیکټ کړی دی نو هغوی خپل ټیم چې خاص سیټ ټیم جوړ کړی دی لیټس سی چې سریلانکا یې ګټي چې افغانستان یې ګټي دا به سبا معلومات وشي ان شاء الله سبا به بیا کوشش کوو چې میچ نه وروسته بیا لایو راشو بیا در سره خپل نظر شریک کو د افغانستان د پاکستان او هندوستان یو بمپر لوبه چې دا هغه په بل ورځ د پاغي وند سره خبره کو تاسو ټول د قتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه دا د کرکټ مینوالو سره شیر کوي دا پاڼه تاسو وسم لګیاستئ صح کشمور کړی الحمدلله خو دغه شیر کوي نفرت مینوالو سره نفرت پالم راځي او نفرت پالو د پاره چې دی هغه زه دغه کومه ډایرکټ د فیسبوک دوزخ ته لګم خوندم کوي کله کله چې کلیک کوم د سلان د لاړ شم ډیلیټ او بلاک تاسو خوندو کې کنه بیا بل ورځي چې وای چاته وای چې ولا شینواری صاحب بلاک کړم بیا تر چې مان بلاک کا نو نور وردا کاتی نشتا بس چې لاړی وای شو بیا هم کله کله موږ انسانانو ته چانس ورکوځه چې انسانانو غلطي کیږي مګر دا کار مکوه
ستاسو ټولو د یو ځل بیا مینې محبت نه شیر کولو نه یو جهان مننه په لوی الله مسپارم ستاسو رور نجیب الله شینواری خدای په امان